الرحمن الرحیم په ډیره جالبه موضوع درته غږیږم. کتاب ګوري همدا اوس هغه خلک ډیر کامیاب دي چې کتاب مطالعه کوي، همدا شان دوی ارواحي فشار نه لري. هره ستونزه هره ننګونه چې په ژوند کې ورته راځي ډیر په لوړ کیفیت کوالټي باندې هغه ستونزې ته ماته ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې کتاب لوستونکی ستونزې ته ماته ورکوي، آیا دی مجبور دی چې د همغې ستونزې اړوند مطالعه ترسره کړي او که نه یوازې دی مطالعه کوي او په ژوند کې ورته ټولنیزه ستونزه راځي دی ماته ورکوي، لیکن دی مطالعه د سیاست اړوند ترسره کوي؟ کوم یو ځواب؟ نو دلته دی مجبوره نه دی چې د همغې ستونزې اړوند دی ډیپ مطالعه ژوره مطالعه وکړي وروسته بیا حل را پیدا کړي. نه، ولې اوس دلته کوم ثبوت دی چې یو کس چې مطالعه کوي په ژوند کې د هره ستونزه ورته راځي سربیره پر دې چې د مطالعه ډیره فرق لري خپلې ستونزې ته دی باید کامیاب شي؟ ځواب دا دی کله چې موږ ته کله ستونزه راځي موږ دماغي حجرې غیر فعالي وي نو موږ له ماتې سره مخ کېږو، خو کله چې کتاب مطالعه کوو زموږ دماغ چوس وي، حجرې مو چوستې وي، زر یې حل لاره پیدا کولی شي. که چېرته ته اوس د سیاست اړوند یا هم د انګلیسۍ اړوند کتابونه مطالعه کوي نو بیا به هم ستا مغز ډېر کوي او چوست وي، ځکه حجرې فعالي دي. کله چې ستونزه ورته راځي په ټولنیز لحاظ باندې هغې ته ډېر په اسانۍ سره ماته ورکولی شي. نو په ژوند کې تر ټولو کامیاب خلک چې ستونزې ته ډېر زر په اسانه ډول باندې حل لارې ورته لټوي او ستونزې ته ماته ورکوي هغه کتاب لوستونکي خلک دي. همدا شان دوی د ورځې په جریان کې د ژور خفګان احساس نه کوي، د سټریټ یعنې د دماغي ستړیا احساس نه کوي. څنګه یو کس یو نفر د ورځې 6 منټه مطالعه ترسره کړي نو د ورځې په جریان کې هغه د ارواحي فشار لاندې نه راځي، یعنی دماغی نه ستړي کیږي، خفګان نه احساسوي. 6 منټه مطالعه زموږ مغزو ته خوشحالي ورکوي، ته به خوشحاله وي، ډوپامین به د مغز تولیدوي، دماغ به د یو ډول ته هیلټ وي، قوي به وي، همدا شان به ځوان وي دماغ به، همدا شان حجرې به یې فعالې وي، ډېرې پرېکړې کولی شي، پلانونه جوړولی شي، همدا شان په ژوند کې هره ستونزې ته ماته ورکولی شي. لامل یې یوازې کتاب مطالعه د هر کتاب چې وي. که ته غواړې د انګلیسي کتاب مطالعه کړې مشکل نشته، که چېرته غواړې یوه ژبه زده کړې مشکل نه لري، که چېرته د ټولنې اړوند کتاب مطالعه کوې مشکل نه لري، که چېرته سیاسي کتاب مطالعه کوې هیڅ مشکل نشته. یوازې خبره دا ده چې موږ چېرته په متوازن ډول باندې په دوامداره توګه باندې مطالعه ترسره کوو نو زموږ مغز او حجرې به فعالې وي، همدا شان به خوشحاله وو. د ورځې په جریان کې به موږ له خپل وخت پلانونو ژوند څخه کارونو څخه خوند اخلو. نو اوس خبره دا ده چې مطالعه باید په کوم ډول باندې ترسره شي؟ د ورځې په جریان کې په کومه برخه کې باید ترسره شي؟ تر ټولو بهترین وخت د سهار وخت دی. یو ځکه دماغ 100% آماده وي. کله چې مطالعه ترسره کوو د سهار پر وخت باندې زموږ مغز ډېر ژر اخلي. هر کتاب چې وي ته باید داسې مطالعه ترسره کړي چې همغه کتاب اواز دومره په زور ووایي چې دلته ستا غوږونه یې واوري. فایده یې څه ده؟ کله چې غوږ واوري په خپل هغه غږ اوري نو دوه ډوله ټیپ کېږي. یو ته په سترګو یو شی وینې له هغه څخه ته ټیپ اخلي، له هغه څخه پوهه اخلي، همدا شان په دماغو کې ذخیره کوي. دوهم کله چې په لوړ اواز وایي خپله په غوږونو هم اوري نو دلته په حافظه کولی شي په اسانه توګه دغه موضوع ځای پر ځای کې موضوع ذخیره کړي. نو موږ مطالعه څه ډول کوو؟ باید واورو په خپل غوږونو باندې او خپله یې ووینو. یو میاشت کې باید حد اقل یو کتاب زه بشپړ کړم، دا باید ځان سره ووایي. کتاب ډېرې فایدې لري، مغز به دې قوي وي، حجرې به دې فعالې وي، همدا شان به خوشحال وي، همدا شان به ته په ذهن خبرو کې یو څه پراته وي، ستا خبرې به له ډېرو مهمو الفاظو څخه ډکې وي، معنادارې خبرې به کوي، لهجه به دې ډېره زبردسته وي. نو کتاب یو مانیزه ډالۍ ده. زما موضوع هم نن دا وه چې باید موږ کتابونه مطالعه کړو، په طریقه یې پوه شو کوم ډول ته مطالعه په کوم وخت کې څه ډول ته کومه مطالعه موږ ته کومه فایده لري، ذهن ته، وجود ته، دماغو ته. هیله ده پوه شوي وئ. ومن الله توفیق.